د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو قومي مخورو او هغه سوداګرو چې تورخم له لارې سوداګري کوي په یو اعتراضي او سوله ییز لاریون کې له پاکستان حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې د تورخم لار پرانیزي. سوداګرو او قومي مخورو پر پاکستان نیوکه وکړه چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د حاصلاتو پر مهال په یو او بله پلمه د تورخم دروازه تړي او دواړو لوریو ته ګڼ مالي زیانونه اړوي. په همدې حال یو شمېر سوداګر وایي د تیرو شپږو ورځو په اوږدو ټول د همدغه لارې نه ډېر لوی تجارت کیږي، نو زمونږ د دغه لارې د خلاصولو غوښتنه ده چې موږ سره د ګاونډیتوب او د مسلمانۍ هغه حق ادا کړي، دغه لاره د خلاصه کړي، خپلو ولسونو ته هم د مشکلات نه پیدا کوي، موږ ته هم دې نه پیدا کوي. زمونږ خیر په ښو تعلقاتو کې دی، په ښو روابطو کې دی او په آزادو لارو کې دی. په د مخالفتونو او اختلافاتو کې نه د افغانستان خیر شته او نه د پاکستان خیر شته دی. کوم احتجاج یا کومه غونډه چې نن موږ کړې ده په دې ارتباط چې تقریبا نن شپږ ورځې کېږي چې د تورخم لاره زموږ د تجارانو او د ورونو په وړاندې د پاکستان د حکومت د خوا نه بنده شوې ده، چې دا کار د اسلام د نګانه او د حقوقو د بشر د نګانه او غیر انساني عمل دی چې دوی موږ سره کړی دی. او تاسو خپل فکر وکړئ، تاسو نن ژورنالستان جلالاباد نه تاسو حرکت کړی تر تورخمه پورې په لارې کې تاسو دا کانتینرونه ولې چې په سلاو په زراو کانتینرونه زموږ دلته په دې ځایو کې ولاړ دي او تمه دي، او په هر کانتینر باندې زموږ د 160 ډالره د مرچ راځي. یعنې موږ دا کانتینرونه کول په کراچۍ کې په کرایه نیولي دي. نن چې د ننګرهار ولایت علما کرامو، ولسونو، تجارانو او د کسبګرو هټیوالو خونې ټول ولسونه دلته راټول شوي، د دې راټولېدو هدف یوازینی هدف مو دا دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا دا شپږمه ورځ ده د تېرې چهارشنبې د ورځې نه د تورخم لاره د هر قسم تګ راتګ لپاره بنده شوې، چې دغه د لارې بندېده البته د دواړو ولسونو دپاره ډېر باعث د تاوان او د اذیت سبب ګرځي. زمونږ هیله او تقاضا د پاکستان د ګاونډي هیواد نه دا دی چې دغه لاره د هر څه حاجل خوشي کړي. دوی دغه راز په یو څو مادهیز پریکړه لیک کې پر پاکستاني حکومت نیوکه وکړه چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو حاصلاتو پر مهال په یو او بله پلمه د تورخم دروازه تړي او دواړو لور ته ګڼ مالي زیانونه اړوي. د میوجاتو، سبزیجاتو د حاصل او د صادراتو وخت شي پاکستان هیواد په یوه او بله بهانه باندې د تورخم دروازه بندوي، چې دغه د دواړو هیوادونو د تجارانو او قبایلو خلکو لپاره ډیر لوی زیان دی. په نړیوالو مو غږ دا دی چې د پاکستان هیواد د داسې شومو اهدافو مخنیوی وکړي. د مسؤلینو پر وینا تورخم دروازه د تېرې چهارشنبې په ورځ هغه مهال وتړل شوه چې ډیورن له فرضي کرښې 400 متره لرې افغان لوري ته پر جوړېدونکې پوسته د پاکستاني ځواکونو لخوا ډزې پیل شوې او نږدې 1 ساعت وسله واله